دې وخت کې زموږ چې دی په آل پاکستان کې څلور پولیو کیسز راغلي دي چې یو په 400 کې دی، د هغې نه علاوه چې دی باقي په بلوچستان چې دی هغې نه راغلي دي. قبایلي سیمه کې زموږ تېر شوي 2 کالونه یو پولیو کیسز هم نه دی راغلی. د دې په مقابله کې که موږ وګورو نو په نایجیریا کې هم کیس نه دی راغلی، او که افغانستان کې موږ وګورو نو هلته 15 کیسز اوسه پورې راغلي دي. د دې نه علاوه د دنیا چې نړۍ چې څومره ممالک دي په هغې کې د پولیو کیسز نشته. یو خاص کر اوس په دې وخت کې موجود یم صرف 2 ممالک یو پاکستان دی یو افغانستان دی چې هغې د پولیو کیسز چې دی هغه را روان دي. اصل کې زموږ سره چې کله مونږ یو څیز وایي چې د جړې نه ختمو نو د هغې دپاره پولیو چې مونږ د جړې نه ختمو نو د دې دپاره دا کم او پی وي چې مونږ اورل پولیو ویکسین چې ورته وایي په خولې په لاره چې ورکوو دا هغه ویکسین دی چې دا جړې نه ختمي. آی پی وي یو ماشوم بچ کولی شي. نو که په یو ځای کې یو وایرس موجود وي یا یو داسې ماشوم موجود وي چې هغه ویکسینیټ نه وي نو دی د 28 دنه پورې او وایرس هلته موجود وي نو دی د 28 دنه پورې هغه وایرس په ماحول کې چې دی هغه سرکولیټ کولی شي. نو په دغه ځای کې چې څومره ماشومان دي نو دا ټول چې دی هغه د دغه یو ماشوم د وجې هغه ټول په رسک کې شي. څه اندازه چې پاکستان به او ورسره افغانستان کله پولیو فری شي؟ انټرنیشنل دا دغه دی چې کله هم ستا 3 کالو پورې یو ماشوم هم پولیو مرض رپورټ نشي او ورسره ستا په ماحول کې انوایرمنټل سیمپل ورته وي چې په هغې کې دا وایرس نه وي نو 3 کاله پس چې دی WHO دا سرټیفیکیټ ورکوي چې را تاسو پولیو پری شوئ. اوس چونکې دې سیمه کې کو لکه قبایلي سیمه کې کو زه ووایم چې په قبایلي سیمه کې یو 2 کال کیس نه راغلی خو په باجوړ کې هم انوایرمنټل سیمپل زموږ پازیټیو راځي. مطلب دی چې خطر اوس هم شته. نو چې 3 کاله پورې تا ته کله دغه میلاو شي چې را کیس هم نشته او ستا په ماحول کې وایرس هم نشته نو بیا WHO دا سرټیفیکیټ ورکوي او بیا کمپین ختمیږي. دغه په تورخم دروازه کې لیدل شوي په دې وروستیو کې چې ځینې ماشومان که افغانستان نه راځي او که هغه پاکستان نه افغانستان ته اوړي د پولیو څاڅکو نه پاتې شي. د دې دپاره موږ سټریکټ مونیټرینګ کوو. څنګه چې تاسو دا خبره وکړه موږ به بیا وګورو چې یاره په تورخم باندې داسې څه وجه ده چې آیا هغې ټیم نه ځکه چې زموږ دا دی چې روزانه 15,000 نه بره ماشومان هغوی روزانه بیا اسپاني قطرې هغوی ته وراچوي چې که موږ ته هغوی رپورټ راکوي نو چې کوم ماشومان زی راځي نو موږ به بیا وګورو چې یاره داسې څه دغه چې ځکه زموږ دا دی چې په تورخم یو ماشوم هم دی خو راوړي یا یو ماشوم هغوی د هغوی خپل ستراتیژي دی زموږ دا دی چې یو ماشوم هم موږ بغیر خطرونه دی خورا نشي.